ملګرو ایولوشن ارتقا نظریه ارتقا انسان څنګه د دنیا ته راغو انسان څنګه پیدا شو ساينسدانان په دې باره کې ډېری خبرې کوي خو اول راځي چې د ساينسدانانو دا سوچ ګورو چې ساينسدانان دې باره کې څه وایي ساينسدانان دا وایي چې د ژوندۍ آغاز چې کوم دی یو داسې شی نه وشو چې کوم بېجانو بیا داسې څه وشو چې په هغې شي کې په هغې سیلز کې څه داسې انرژي ریلیز شوه نو هغې نه همدغه شان یو سمپل شان یو شی ته جوړ شو چې انجریات کوي بیا همدغه شان هغه د وخت سره سره چینج کېدو هغه نه آخرکار داسې یو مایع شان جوړ شو چې کوم به په اوبو کې زندګي تېروله او همدغه شان چې مخکې تاسو راځئ نو اوبو کې د نورو ځناورانو نه ځان نشو بچ کولی نو هغه بیا د سمندر د غاړې ته به اوسېدو یعنې په اوبو کې به هم ژوند کولو اوبو نه سیټ ته به هم ژوند کولو هغه د وخت سره سره بدلون پکې راتلو نو هغه به بیا وچې ته هم راتلو په وچې کې به هم هغه ځان ته خوراک لټولو او هغه به خپله زندګي تېروله دغه شان دا ځناور چې د چینجي نه سټارټ شوی مئی نه چې سټارټ شوی د وچې ځناوره پورې دا آخرکار داسې یو شکل ته راغو چې دا یو مګرمچ غونته کې شو نو بیا هم دغه شان دا وخت سره چینج کېدو تاسو کتلی شئ په دې ویډیوګانو کې د دې مختلف نومونه دي هر ژبه کې د دوی نومونه مختلف دي او تاسو دا ویډیوګانې ګورئ د دې هم تاسو ته اندازه کېږي چې دوی چینج کېدو نو آخرکار دوی د یو داسې شکل ته راغو چې هغه بالکل د یو بیزو شکل دی دې بیزو شکل ته که تاسو وګورئ نو ساينسدانان دې باره کې دا وایي چې دا آغاز د انسان نو دا چې کوم څه درته ما یاد کړو په دې کې په لکو کروړو کاله ولګېدو په دې ټول ارتقایي عمل کې په لکو کاله ولګېدو دا څه په یو پل کې نه دی شوی په یو ساعت نه دی شوی بلکې په دې کې عمر تېر شوی دی خو هغې نه بعد ساينسدانان دا وایي کله دا بیزو راغلو نو د دې نه د انسان آغاز ورو سټارټ کېږي وګورئ دا بیزو ده د کې چینجینګ بیا راتلو پهله به په څلورو خپو ګرځېدو نو بیا دا په دوو خپو ګرځېدو نو بیا د کې چینجینګ راتلو دی به داسې ځوړند غونته کې لاسونه به ځوړند وو نو بیا د کې چینجینګ راتلو دی سیده شو نو بیا د کې چینجینګ نور راتلو د ده په جسم به ډېر زیات ویښته وو هغه ویښته تې لرې شو بیا د کې نور چینجینګ راتلو دا بالکل سیده شو نو د ده لاسونه که تاسو کتلي دا غټ دي نو بیا د کې نور چینجینګ راتلو نو آخرکار دې مقام ته راغو چې دا یو انساني شکل ته رامخامخ شو یعنې دنه پروپرلی یو انسان جوړ شو دا د ساينسدانانو نظریه ده خو زموږ دا نظریه نه ده په دې نظریه کې ډېر زیات اختلافات دي ساينسدانانو داسې ډېر ساينسدانان دي چې هغه دا نظریه نه مني او هغه ساينسدانان د دې نظریې خلاف دي یو بل ساينسدان تېر شوی دی ایلس سیلور هغه دا ویلي دي هغه دا نظریه ورکړې ده چې انسان د ځمکې مخلوق نه دی انسان چې کوم دی هغه د یو بلې سیارې مخلوق دی چې کومه سیاره د دې سیارې نه د دې ځمکې نه ډېره مختلفه او ډېره ښه وه یعنې هغه سیاره کې انسان ته هر قسم تسهولیات وو هلته به چې انسان څه وغوښتو هغه به یې کولو هلته به انسان بیمارېدو نه او همدغه شان هر څه به انسان ته هلته میلاوېدو نو بیا انسان دې سیارې ته رالېږلی شوی دی ولې چې که تاسو سوچ کړی وي انسان ډېر نازک دی چې ډېر زیات لمر ته کښېني نو هغه بیمار شي د هغه جسم خراب شي الرجي پرې راشي خو دا نور ځناوران په ګنټو لمرونو ته ناست وي لمرونو ته واښه خوري سري خو دوی ته هېڅ فرق نه پرېوځي نو د دې هم دا فرق لګي چې انسان د بلې کوم سیارې نه راغلی دی نو وایي په هغې سیارې کې داسې لمر نه چې کوم په دې سیاره کې دی په دې ځمکه باندې دی همدغه شان نور ډېرې زیاتې خبرې دي چې انسان بیمارېږي او دا چې دوی په دوی کله د سر درد رانغو کله دوی باندې خارښ رانغو کله دوی باندې څه داسې فالج رانغو کله دوی باندې یو داسې بل مرض رانغو خو صرف هر څه دا انسان دپاره دي ولې چې دا ځمکه چې کومه ده دا د انسان خپله سیاره نه ده انسان دې سیارې ته راغلی دی او چا رالیږلی دی نو دا ډاکټر ایلس سیلور دی تاسو د دې نظریه هم سرچ کولی شئ ریسرچ پې کولی شئ چې دم ډېرې ښې خبرې کړي دي د نظریې ارتقا باره کې او د دې دا نظریه زموږ اسلام ته هم لږ ټچ ورکوي زموږ اسلام کې هم راغلي دي چې دا انسانان چې کوم دي دا د دې دنیا مخلوق نه دی دا د یو بلې دنیا څخه راغلي دي او هغه بله دنیا کومه ده هغه جنت دی الله تعالی حضرت آدم علیه السلام دې دنیا ته راواستولو دا زموږ د نن ورځې ویډیو د نظریه ارتقا باره کې والسلام